په اسلام آباد کې پښتنو وکیلانو او د بشري حقوقو فعالانو د زیارت په ورځ پر امن لاریون کړي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې په سر ښار کې میشت پښتنو سره د مبینه ناسم چلند مخه ونیسي. په مظاهره کې د وکیلانو ترڅنګ مدني فعالانو او خبريالانو هم ګډون کړي. لاریون کوونکو ویل چې څو ورځې وړاندې تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې احتجاج کړی وو او له هغې وروسته د پښتنو د نیولو لړۍ پیل شوې ده. لیکن هغه خلک خو دې پورته نه کړه، د هغو په بهانه باندې اوس دوی ډېر زیات پښتانه په اسلام آباد کې پورته کوي او هغه وړي په دې کې زیاتر خلک داسې دي چې هغه چا ریړۍ لګول، هغه یې پورته کړلی، چا چې دی څوک وږي خرڅوي هغه یې پورته کړلی. نو د دې لپاره مونږ دا احتجاج خو نه دی، یو واک و چې مونږ دلته کړلی، خپل بار کونسل ته مونږ دا خبره یې ښودې ده چې په دې باندې زمونږ یو کلکټیو ریسپانس مخته راشي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد پولیسو ویلي چې د نومبر په 26 یې د تحریک انصاف ګوند له 900 زیات کارکوونکي نیولي دي چې زیاتره یې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي ول. د اسلام آباد او وکیلانو پولیس د پښتنو په ضد په امتیازي سلوک تورن کړي دي. امتیازي سلوک دومره انټینشنلی او دومره کنسټرکټیولی وکړو چې بعد دی به ورته وویل چې مونږ ته حکم دی د بره طرف نه چې 100 کسان پښتانه راونیسئ او جیل ته کړي. او په دغه نه بیا به چې کله کورټ ته پیش ول، د کورټ هم هیڅ رویه داسې نه وه چې مونږ ته وکیلانو ته تسلي وه. دلته چې کوم وکیلان په دغه APC بهر موجود وو، دا کسان یې په دا چې دهشتګردۍ په پرچې کې دلته راوړل چې هر پښتون یې چلیدو دی به دلته راوړو، دهشتګردۍ پرچې به یې ورکولې او بیا به یې تپوس ته کوو چې ته افغانی یې که پښتون یې. دا دوه شیان. او دویمه خبره به چې کوم بار ورته کوله، دا خبره به ورته کوله چې اسلام آباد چې کوم دی دا مونږ د ریډیبانو دپاره نه دی جوړ کړی. مظاهره کوونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې د اسلام آباد پولیس باید د پښتونو د نیولو لړۍ ودروي. خو د اسلام آباد د پولیسو وایان تقي جواد اخونزاده د دسمبر په 15 مشال راډیو سره په خبرو کې د پښتنو د نیولو تورونه رد کړل او ویل چې یوازې هغه کسان یې نیولي چې احتجاج کې شامل ول او یا په جرمونو کې ککړ ول.